بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن ویډیو د لاسو د خپو د ګوتو د یخېدو مباره کې دی، ولې چې نن سبا یخني ډیره زیاته ده او دا کیسونه ډیر مخې له راځي چې د چا د لاسو ګوتې پړسېدلي یا د خپو ګوتې پړسېدلي او بعض اوقات شنې شوي پکې ومي او درد هم کوي. د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا ده چې موږ په یخ کې د لاس یا خپې زموږ په ډیر یخ کې پاتې شي، نو د دې کې کم چې رګونه دي دا دې ته وینې سپلای کمه شي او د دې سره دغه چې دی ګوتې دا دغه شي درد شروع کی. اول دا رنګ سوري او بیا د وخت سره سره دا رنګ د دې ګوتو چې دی دا شینچکې شي او درد هم ډېر زیات کوي. نو ټوله وجه د دې بنیادي وجه دا یخني ده. نو د دې دا داسې معمولي ګڼل نه پکار دا چې ډېر زیات شي د موږ په انګلیش کې فراسټ بایټ وایو، فراسټ بایټ، او دا یو دغه حالت دی چې دې کې کله نه کله مریض ته ډېر سخت تکلیف ځینې رسي او د کله نه کله دا دومره د مخکې لاړ شي دا ګوتو دا یخوالی چې دا ګینګرین کېدی هم شي. ګینګرین له دې وجې نه زه د دې په باره کې تاسو معلومات درکول غواړم چې څه کول پکار دي. اول خدا دا چې په ژمي کې پکار دا چې بني آدم لاس او خپې ګرم ساتي، په خاص کر په د یخنۍ په د سهار ټایم کې دا واړه چې دي دا واړه اکثر د پلاستیکو چپلې په خپو کړي یا بوټان هغه کې وځي او خپې یخې شي. نو پکار دا چې سړی ماشومانان په سهار د وخته ټایم کې بهر ته نه پرېږدي څو پورې چې ورځ ګرمه شوې نه وي. دغه شانتې کم خلک چې لاس او خپې ډېر لمدی، نو پکار دا چې کم خلک د دې شکار دي او د هغو لاس او خپې ګوتې پړسېږي یا شنې کېږي، نو پکار دا چې دوی یخې اوبه نه استعمالوي او که استعمالي نو ګرمې اوبه به استعمالي او د ګرمې اوبو استعمالېدو نه پس به فورا د خپل لاس خپې وچوي او دستانې یا جورابې به اچوي چې د خپې یخې پاتې نه شي. د دې نه علاوه بعض خلک دا غلطي کوي چې کله دو لاس یخ شي دو فورا راشي او ورته کښېني او لاس ورنسې ونیسي یا خپې ورته ونیسي. دا هم یو ښه عادت نه دی. دې سره هم دا مسله پېښېدی شي چې هلته کې لاس ډېر یخ دی ته یې ګرمی، نو د ښه اثر په ځای بد اثر کوي. پکار دا چې د اور نه خلک په فاصله کې ناستي خو اور د لاس او خپې یکدم نیول نه دي پکار. د دې نه علاوه کله چې چاته دا چل وشي چې د چا خپې او د لاسو خپې یا د لاسو ګوتې یا د خپو ګوتې دا شنې شي، نو څه کول پکار دي؟ د دې بیا ښه طریقه دا ده چې بعض خلک دا غلطیانې کوي چې په اور ته یې نیسي، نه اور ته به نه نیسي، دا به اوبه به تړمې کوي او په یو لوښي کې به یې کېدی، نو لاس یا خپې په هغه کې به یو 15-20 منټه به په اوبو کې دا خپې پرتي، خو ګرمې اوبه ډېرې نه داسې معمولي غوندې ګرمې یا موږ چې ورته تړمې وایو، تړمې اوبو کې به 15-20 منټ په سهار کې 15-20 منټ په د ماښام ټایم کې دا په اوبو کې پرتي، بیا به یې راوباسئ فورا به یې وچې کوئ او دستانې یا جوراب به واچوئ. به دا ډېر زیات ضروري دی. که فرض کړه دا ګوتې خارښ کوي نو ورسره د خارښ د انټي الرجیک څه اکټیډل یا بل څه سټرزین ګولې استعمالوئ، او که درد کوي د هغې دپاره پانسټان یا پیناډال ګولې استعمالوئ. او د دې نه علاوه کوشش دا کوئ چې لاسو خپې تاسو ګرم ساتئ. خو کله نه کله بني آدم به بار اودس کوي، نو که د چا د خپې ګوتې پړسېدلي او شني، نو پکار ده چې هغه جوراب یې واچوي او هغه په خپو په جورابو د پاسه مسه کوي خو خپې دې نه ځي. په دې موسم کې ډېر احتیاط پکار دی. او زه به د دې په باره کې تاسو دا وایم چې دومره معمولي ګڼل نه پکار. کم خلک چې چېرته داسې په واورو کې سفر کوي یو ورځ 2 ورځې او د یخ پاتې شي، نو داسې کیسونه موږ لیدلي دي چې د هغو د خپو ګوتې چې دي هغه تورې شي او بیا د هغې د کټ کېدو دغه هم راشي نوبت. نو له دې وجې نه دا معمولي ګڼل نه پکار. کم خلک چې په واورو کې ګرځي نه هغو هم دا پکار دی چې خپلې خپې او لاسونه ډېر ساعت دپاره یخ نه ساتي، وجود هم ګرم ساتي او د دې ډېر احتیاط کوي. دې نه علاوه بعض خلکو خپې ډېرې یخېږي، نو د هغو دپاره زما دا هدایت دی چې کم د ډیو یا د کوکا کولا د پلاستیک د بوتلې چې دي په دې کې ګرمې اوبه اچوئ، 2 بوتلې 3 بوتلې، هغه بیا په کپړه کې بندوئ او د شپې چې دی سملي نو خپل خپو طرف تک دي، یا دی داسې ډیوټي کوي چې دی میز ته ناست یا داسې کاس ټیلرینګ کوي یا څه کوي خپې ډېرې یخېږي، نو دغه بوتلې دې په کپړو کې بندې کړئ، د خپل خپو ته د نږدې کېږي، د هغې نه به هم درته تپ راځي. نو د دې خبرو ډېر احتیاط وکړئ او دا یو ډېر عامه مسله ده په دې ورځو کې. دا ویډیو چې دی تاسو شیر کړئ چې د دې معمولي هدایتو د لاسه څوک فایده حاصله کړي. ډېره مهرباني. السلام علیکم.